هغه څه چې موږ یې په مجازي نړۍ کې پرله پسې اورو دروغ نه وي او یا هم د یو ځانګړي حالت رامنځته کولو په خاطر بیا ایډیټ شوي نه وي. دا یو فطري عمل دی چې هر کله یو هیواد ځواکمن شي نو لومړی بل کمزوره هیواد اشغالوي. امریکا چې ځان یې د 21مې پیړۍ زبرځواک بوله او د خپل ځواک او قدرت په نشه کې په یو بیچاره او جګړه ځپلي هیواد افغانستان باندې سره د 250 هیوادونو پوځي یرغل وکړ او دې ناقانوني جګړې ته د تروریزم خلاف جهاد نوم ورکړ. د نړۍ په مخکښو رسنیو کې ټوله ورځ د دغه شعار تبلیغات وشول. په دغه جګړه کې د خپلو عسکرو د مراد لوړ ساتلو لپاره دوی ته دا اطمینان ورکول کېده چې د دوی جګړه د انسانیت د بقا جنگ دی. خو حال دا و چې د دوی جنگ د افغانستان د ملت سره و او روزانه به یې لسګونه بېګناه افغانان شهیدانول. دې دوه ګوني تبلیغاتو د امریکا او د هغوی د متحدینو عسکرو مورال دومره ضعیفه کړ چې زیاتره په رواني ناروغیو اخته شول او روزانه 18 عسکر یې تر اوسه ځان وژني. د افغانستان د جګړې 18 کاله وروسته دوی ته خپلې نیمګړتیاوې معلومې شوې او په تاریخ کې په لومړي وار امریکا ځان کمزوری احساس کړ. په کال 2019 کې ډونالډ ټرمپ د امریکا لومړي شعار سره په انتخاباتو کې برخه واخیسته. دا شعار فقط یو انتخاباتي ناره نه وه بلکې د امریکا بې ځایه غرور او په راتلونکي کې په افغانستان کې د یو یقیني شکست هنداره وه چې د امریکایي مخکښه سیاسیونو په لهجه کې څرګندېده. په کال 2021 کې چې کله دوی په افغانستان کې د یوې بشپړې او شرموونکې ماتې سره مخ شول نو ټولې نړۍ ته رسوا شول او د امریکا هغه نړیوال سیاسي ساک ته بې کچې زیان ورسېد کوم چې په افغانستان د یرغل وړاندې درلود چې تر اوسه پورې د امریکا په کانګرس کې پرې توده بحثونه کېږي. له کال 2021 را په دې خوا ټولو امریکایانو ته دا حقیقت څرګند شو چې دوی اوس د نړۍ له مشرۍ غورځېدلي. له همدې کبله ټرمپ د خپلې دویمې دورې انتخاباتي کمپاین کې د امریکا بیا لوړې کړې له شعار سره را څرګند شو. دا شعار دې حقیقت ته یوه ښکاره اشاره ده چې امریکا کمزوري شوې او تر دې دمه ټول نړۍ ته هم دا احساس شوی چې امریکا له خپله زوره غورځېدلې او د ډیری سیاسیونو په اند دا یو کمپایني شعار نه بلکې د امریکا د زبرځواکۍ په تابوت آخري میخونه دي چې ټرمپ پرې ټک وهل.